نن به تاسو ته دوه مهم اپلیکیشن وښایم چې زما په نظر باید ښایي یو کس په خپل موبایل کې ولري. شاید ځینې کسان یې هم لري خو چې څوک یې نه لري هغوی لپاره دغه خورا ضروري دي چې خپل موبایلونو کې ولري. هغه کسانو لپاره چې څوک اماراتو کې اوسیږي او یا د یاد هېواد ویزه لري. یو اپلیکیشن یو ای پاس دی، بل اپلیکیشن یو ای آی سی پی یا آی سی پی ایپ په نامه دی. دغه دوه اپلیکیشن باید تاسو خامخا په خپلو موبایلونو کې ولري. که څوک په تاسو کې آیفون استعمالوي هغه هم کولی شي چې د اپ سټور څخه ډاونلوډ کړي، او که څوک انډراید استعمالوي د نور موبایلونه دا هم کولی شي چې پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. یو ای پاس فایده تاسو ته رسیږي تر 15,000 څخه زیات خدمات، که هغه دولتي دي که هغه شخصي دي. که چیرې تاسو یو ای پاس په خپل موبایل کې فعال ولرئ د داسې شمېر که لکه ستا ډیجیټل تذکره یا امارات آی ډي کارډ، نو دا د په معنا دی. نو که چیرې تاسو د خپل موبایل کې فعال ولرئ، کم دولتي ځای کې ستا کار بند شو، نو اکثر ځایونو کې یو ای پاس درڅخه غواړي. نو که چیرې ته خپل موبایل کې هغه فعال ساتلی یو په څو سکندونو کې به ستا هغه کم کار چې یو ای پاس پسې مربوط وي هغه وشي. د هغې تر څنګ ځینې دولتي اپلیکیشن چې ته خپل موبایلونو کې استعمالوي هغې ته هم یو ای پاس ضروري دی. که چیرې ته یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړي یو ای پاس ولرئ نو دې ته به ستا ضرورت پېښ نه شي چې ته په هغه کې ځان ته اکاونټ جوړ کړې. ډایرکټ به د یو ای پاس په ترو هغې ته لاګین کېږي یا به هغې ته داخلیږي. بل اپلیکیشن د آی سی پي یا یو ای آی سی پي په نامه دی چې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د پلی سټور یا اپ سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن کې ستا واړه معلومات، که هغه ویزه ده، که هغه امارات آی ډي کارډ دی، دغه پراته دي. تا ته ښایي چې ستا ویزه کې څومره وخت پاتې شو یا ستا امارات آی ډي کارډ کې څومره وخت پاتې شه. د هغې تر څنګ که په تاسو کې کوم څوک کورنۍ لرئ او هغه ستا سپانسرشپ لاندې دي، نو تا ته ښایي چې ستا ماشومانو کې کم چا پاسپورټ ختمیږي، کم چا ویزه ختمیږي یا کم چا امارات آی ډي کارډ ختمیږي، نو دغه واړه معلومات تاسو ته د همدې اپلیکیشن په ترو میلاویږي. یا ځینې کسانو د ویزې کاپۍ ته ضرورت شو یا د امارات آی ډي کارډ کاپۍ ته، اوس د ویزې کاپۍ ته ځینې کسانو ضرورت کېږي ځکه چې ویزه خو په امارات آی ډي کارډ کې راځي. نو تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ته لاړ شئ، خپلې ویزې کاپۍ ترې راوباسئ او دغسې د امارات آی ډي کارډ هم. نو دغه اپلیکیشن و چې ما غوښتل تاسو ته په اړه معلومات درکړم. الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. یو ځای به هم درکړم چې تاسو اوس کولی شئ چې احمد ټایم سره په قانوني ډول خپل د کاروبار پرمختګ لپاره اعلانات خپاره کړئ. یوازینی پلاتفورم دی زموږ هېوادوالو په منځ کې چې تاسو ته په اماراتو کې قانوني ډول اعلانات خپروي. نو دغه شمېره چې تاسو ګورئ دې باندې موږ سره تماس نیولی شئ، خو فکر مو وي چې دغه شمېره یوازې اعلاناتو څنګه پورې مربوط دی، نورو پوښتنې دلته نه جوابیږي. نورو پوښتنو لپاره هماغه پخوانۍ شمېره ده. سمه ده، مننه.